د نن ورځې مهم خبر ولسمشر غني د مشروع حکومت نشتون ګاونډیان د افغانستان پر اوبو روږدي کړي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني له افغان ژورنالیست داود جنبش سره په خپل 11م پودکاسټ کې چې نن خپور شو ویلي افغانستان کې د مشروع حکومت نشتون ګاونډي هیوادونه د هیواد پر طبیعي زیرمو روږدي کړي دي. د ښاغلي غني په خبره د سیمې او نړۍ په کچه د اوبو سرچینې پر یوې جدي ننګونې بدلیدونکي دي چې افغانستان باید دغه بحران کې له همکارۍ او تعاون په یو مهم عمل بدل شي. هغه په دغه پودکاسټ کې زیاته کړې د افغانستان د اوبو په دغه بحران کې کولی شي د سیمې لپاره همکارۍ او تعاون په یو مهم عمل بدل شي. خو د دغسې ونډې خپلولو لپاره موږ ته تر هر څه وړاندې یو موټیوالی او د ملي ګټو په چاپیریال کې راټولېدل پکار دي. موږ باید د خپلو اوبو د هر څاڅکي کې خوندي کولو لپاره سیمې سره خبرو ته له یو پیاوړي دریځه ننوځو. خو په افغانستان کې د مشروع واک عدم تداوم د نورو منابعو په څیر نور ګاونډیان د افغانستان پر اوبو روږدي کړي دي چې د اوبو د مدیریت لپاره زموږ هره هڅه به د سیمې له غبرګون سره مخ کیږي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې د اوبو په برخه کې باید د سیمې له هیوادونو سره جدي او عملي خبرې وشي. ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند او خوش ټیپې کانال د بیلګې په توګه وړاندې کړي چې په وینا یې د سیمې هیوادونه اړ شول ترڅو د افغانستان په هغو اوبو کې موږ ته د حق راکولو لپاره مذاکراتو ته راودانګي چې کلونه یې ترې یو اړخیز استفاده کوله. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وایي.